داسې خواخوږي به مې څوک وي او چې ول د حال لوړ بیان کومو جاړي نه چې چاته حال لوړ بیان کومو دغه د تسلۍ په ځای سپېړې راکوي وارخطايي را باندې راغله د یار په ګیره کې مې سپینه لګېدله ته ماته سوې زما یار شو ماته هغه خبره بیا وکړله خبرې ګډې واډې اورم حرامزاده مې بدلېږمه امانت مې ګوتې کېدی چې مې د مینې یار خبر شي مه بوله ماته یې هېڅ ویلي نه دي ستا پیغورې راکوو په ژړا شومه دغه د چا چې مور او پلار ژوندي وي او هغو ته نشته د پیرانو حاجتونه ځان به د خپله لاسه مړه کړمه او د بې پوښتو کارونه کومه او نه یې منمه نه په کار ښه د باز د جنګ شي نه به که مسله د اصل د جواب شي اسمان لاس راکه درخېږم نور مې په ځمکه د یار ګرانه شو دیدنونه اسمان لاس راکه درخېږم نور مې د ځمکې مخلوق ځان ته نه پرېږدينه ستا یارانې خوږه رانه کړه د بل دپاره دې هوښیاره د عمر کړمه راځه راځه چې وطن پرېږدو یا به یاران شو یا به تورې خاورې ځونه ښه قسم را سره وکړه که نازولې مې ساتي در سره زما څوک چې د مور په دعا رنګوي او ډېر بدرنګي ډېر ښه بلاله په سرې لاس کې د یتیمه دی د یتیم چغې تر اسمانه او پورې زینه خبرې لنډې لنډې وایه د لاړې میل د سوپزې سوپه رازینه زمونږ چمته بیا رانشي او په ټک ټکي چاکو به وخوري او ګزارونه یاري خو تا کړمه خونه کړه سرتور ولاړ وي د خیرو د یریږمه بهادره د مړو راغلم وجلې خدای وغږې ماته او نه کوونه کبر سورې کې زیږورم چې د جانان ډوکې شک خاورې دي تا ته به مور دې نه کارېږي دغه ځکه دا ګډوډ دي ویښته او پرېښودي دینه او دا تا ته چا ویل چې مینه شه